السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ یوه بله ناانصافي د افغانستان پخوانی کپټان اصغر افغان او شهزاد محمدي چې کومه ناانصافي ورسره کړې ده په نن ویډیو کې درته واضحه کومه. بل به زه تاسو ته د ایشا کپ په هکله باندې که خیر آخري فیصله کیدونکې ده مهم معلومات در سره شریکول غواړم او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په هر څه به تاسو پوه شئ، خو تاسو دغه ویډیو در سره حتما شریکه کړئ چې د افغانستان کرکټ بورډ بعضې لوبغاړو ته په یو نظر باندې ګوري او بعضو لوبغاړو ته په بل نظر باندې ګوري. نو راځم څنګ کې تاسو وګورئ دغه بعضې عکسونه زه تاسو سره نشر کوم. خیر دغه خبر دومره غټ نه ده، خو ناانصافي د کرکټ بورډ ناانصافي زه تاسو ته په نن ویډیو کې واضحه کوم. دا څنګ کې وګورئ دغه بعضې لوبغاړي دي، پخواني لوبغاړي د اصل کې سفارشي لوبغاړي دي. ګوره دلته شرف الدین اشرف ده، شرف الدین اشرف د میرویس اشرف وراره ده، که صحیح کېږي نه پوهېږو. هغه ګوره کلیزه یې چې کله یې کرکټ بورډ د دوی کلیزې دستي عکس ورکړي، یعنې هغه ته یو قسمه هغه ته مبارکي ورکړي د کلیزې. بل ناصر جمال ده، دا د رئیس احمدزي کسر ورور ده، دا هم ګوره سفارشي ده، یعنې د ده کلیزه یې ورکړې ده. دغه بل لوبغاړی احسان الله منګل، دا د منګل ورور ده، منګل کسر ورور ده، د ده کلیزه یې ورکړې ده. خیر خبره دومره غټه نه ده، خو تاسو ته زه د دوی دغه اصلیت ښیم د کرکټ بورډ چې بعضو لوبغاړو ته په یو نظر باندې ګوري، بعضو لوبغاړو ته په بل نظر باندې ګوري. دلته خیر بعضې نور لوبغاړي ملک سمیع شینواری و، د نه علاوه ظهیر خان پکتین و، یعنې تقریبا بعضې نور لوبغاړو ته یې مبارک محمد نبي ته یې ورکړی وه، یعنې بعضې لوبغاړو ته یې مبارکي ورکړې ده. او څو ورځې مخکې 2 ورځې مخکې لکه چې شهزاد محمدي کلیزه وله، مطلب سالګرۍ وله، هغه ته یې مبارکي نه ده ورکړې. بل هغه تېره میاشت کې و که فکر کوم څومره وخت کېږي، هلته د اصغر افغانو هلته کلیزه وله، اصغر ته یې مبارکي نه ده ورکړې. نو دلته ویډیو جوړولو مین مقصد مې دغه ده، که تاسو لوبغاړو ته چې ګورئ ټول ته په یو سترګه باندې ګورئ، د ټولو لوبغاړو افغانستان ته خدمت کړی، که هغه اصغر ده، که هغه شهزاد ده، که هغه کریم، که هغه رئیس احمدزی ده، که هغه دولت احمدزی ده، دا ټولو ته باید په یو نظر وګورئ. یا خو تاسو بیخي دا کلیزې مبارکول شي، دا کلیزه مبارکول زه خپله خلاف هم یم، دوی باید په دې باندې خفه سي چې د موږ عمر زیاتېږي که نه، یعنې مرګ ته نږدې کېږو، دوی ورته مبارکیانې ورکوي. د دې شي خو زه سخت خلاف یم. خو یا بیخي یو لوبغاړي ته هم تاسو مبارکي مه ورکوئ، او یا بیا چې ورکوئ بیا ټولو لوبغاړو ته یې ورکوئ، ځکه ټولو لوبغاړو افغانستان ته خدمت کړی ده. که ما سره موافق یاستئ بیا تاسو ویډیو در سره حتما شریکه کړئ. او بل راځمه که خیر د ایشا کپ په هکله باندې اخري فیصله کېږي. دغه فیصله به که خیر بحرین کې کېږي، بحرین کې به نجم سیټي او د ایشین کرکټ کونسل مشر جیشا چې کوم د هغوی به دواړه یو ځای سره کیني او هلته به فیصله کېږي. نجم سیټي به پوره کوشش کوي چې ایشا کپ په پاکستان کې وسي، او جیشا به پوره کوشش کوي چې ایشا کپ په دوبۍ کې وسي. سبا ته هفتې په ورځ که خیر مهمه غونډه، مهم میټینګ په بحرین کې ترسره کېږي چې هلته به آخري فیصله وسي. ایشا کپ خو خیر دعا کوئ چې کوم قسمه مشکل ورته رانسي که نه، خالی په ځي باندې لانجه ده. نور نه پاکستان وایي چې ایشا کپ موږ نه کوو، نه هندوستان وایي چې موږ ایشا کپ نه کوو. بنګلادیش او سریلانکا هغه خو بس یعنې دومره مضبوطه بورډونه هم نه دي. نو دلته به که خیر فیصله وسي، سبا ته به فیصله کېږي چې ایشا کپ چیرته ترسره کېږي. زیات چانس چې کوم ده که نه هغه د دوبۍ ده، ځکه هندوستان کرکټ بورډ ډېر یو مضبوطه بورډ ده، آی سی سی کې مضبوطه ده، ایشین کرکټ کونسل مشر هم د دوی ده. نو فیصله خو دوبۍ ده، خو بیا هم ګورو چې نجم سیټي خپل مقصد کې څومره کامیابه کېږي. ځکه نجم سیټي ویلي زه به پوره کوشش کوم چې هندوستان دې ته رضا کړم چې دوی پاکستان ته راسي او ایشا کپ په پاکستان کې ترسره سي. تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ، او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.